अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन बमुंग पदी क्लास के पकेनो के नेक्स्ट ऑप्शन आयु प्रीवियस क्लास की मुंगा ट्रांसपेरेंसी और एडवांस सेटिंग्स दाम क्लियर करू कि तासो दा नवी कतलेनो प्रीवियस क्लास चिकम दे तासो आगा कतेशे दे लपार पदी क्लास की बिया मुंगा नेक्स्ट आयु इफेक्ट्स सो आयु इफेक्ट्स मुसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सिंपल मुंग यो पेज अगस्ट पदी पेज के दास लिटिल बिट शेप्स थी तासो गोरेदा द से shapes samavashti or shapes sara da text likali old key press ku dalta na de size mung increase ko easily increase ko lishu simple dalta de text pan de click ko pa de text ke badal ta click ko mung effects ke wo shakal effect pan de click ko dalta yobale window open shi pa de class ke mung detail ke dawa chi da effects mung sara sakar gai tas dalta gore mung sara likali di shadow simple ka za de shadow pan de click kama no mung sara da se type rashi shadow सही शो اوس په دې شیډو کې د نن موږ سره اول دی آفسیټ چې کوم دی د سکار کوي زمونږه شیډو زه بلیک کوم دلته نه زه دلته رالم کلیک مې کو اور بلیک شیډو مې واوښته داسې صحیح ده اور د شیډو چې کوم دغه دی موږ سره ټرانسپیرنسي د عامې سیوا کړه دې د ټرانسپیرنسي موږ وایو چې د شیډو موږ سره کومه لګېدلې د دې ټرانسپیرنسي سیوا کوو دې څه نه سیوا کیږي آفسیټ څه ته وایو تاسو دلته ګورئ که زه دې انکریز کوم ډیکریز کوم نو دا ګورئ دا زموږ آفسیټ دی چې څونه موږ سره دا شیډو زه دې نه دې خوا کومې دا آفسیټ دی دغه شان دی که ډایرکشن باندې کلیک کړو دا ډایرکشن دی د شیډو چې کوم ډایرکشن وي لایک موږ ټیکس داسې 3D شیپ کې لیو تاسو ګورئ دلته موږ سره دا بالکل 3D جوړیږي 3D تاسو ګورئ دا پوه شو که نه نو ګورئ دلته موږ سره دا ډایرکشن رالو چې کوم ټایپ ډایرکشن تاسو دی ګورئ دې خوا ګورئ دا ټول ډایرکشن دی راست نو چې کوم ټایپ ډایرکشن موږ اخلو د بیس باندې اغستې شو تاسو ګورئ زموږ ټیکس داسې راغلو اوس که دغه شان دی بیا ګوره چې دغه نه بهر کلیک کوو موږ که نه د ټیکس نه نو موږ سره دا آپشن مطلب هایډ شي اوس کلیک کو په دې افیکټس ته راشو افیکټس کې دا موږ وګورو دا ډایرکشن راغلو بیا که زه دا بلر کوم نو بلر کول لپاره دلته نه موږ دا بلر کولی شو تاسو ګورئ دغه دلته شیډو بلر شو راسره خو که نه موږ نارمل ساتو نارمل به داسې راځي د را سره ټرانسپیرنسي د زه څونه سیوا کوم که موږ وګورئ بالکل 3D شیپ کې ټرانسپیرنسي موږ سره سیوا شوله پوه شوه خبره باندې ها نو دا پکې موږ سره څه دی شیډو د را سره بیا دغه شان دی لیفټ باندې کلیک کوو که زه دا ټیکس داسې اخلم نو ګوره داسې موږ هغسې شو دا څنګه هم ولګولو خو که زه پرې دا بل ټایپ اپلای کوم نو ګوره دلته به راشي افیکټس ته افیکټس کې به کلیک کوو موږ په څه باندې په دې لیفټ باندې چې په دې کلیک کوو که نه موږ سره دلته داسې شیډو راځي را سره دا ګورئ انټنسټي سیوا کوم یا کموم دا ګورئ پوه شوه خبره باندې بیا نیکس موږ سره دغه شانتي هولو کې علم داسې راځي را سره دغه شانتي ګلیچ کې علم ګلیچ والا راځي را سره صحیح شو دا ګورئ سوري دا سپلایس را سره داسې راځي آوټلاین موسټ امپورټنټ دی آوټلاین کې موږ سره سره فور ایگزامپل د آوټلاین تھکنیس زه کموم زیاتوم یې صحیح شو او د آوټلاین کلر چې کوم دی هغه زه ریډ اخلم نو تاسو ګورئ دلته آوټلاین کلر موږ سره څه شو ریډ شو را سره ټیکس باندې کلیک کوو دلته به کلیک کوو افیکټس کې به کلیک کوو دلته څه باندې په ټیکنیس باندې دا ګورئ ټیکنیس زه سیوا کوم دلته نه موږ سره د ټیکس ټیکنیس چې کوم دی سیوا کېږي را سره دا ګورو کلیر نو آوټلاین به کې موسټ امپورټنټ دی صحیح ده په دغه کې زیات تر چې کوم سټایل موږ سره راځي په کینوا کې آوټلاین به کې موسټ امپورټنټ دی دلته تاسو لګولی شئ دغه شان دی ایکو اخلو ایکو ټایپ یوز کولی شو دې نه علاوه چې کوم دی ګلیچ والا یوز کوو دا یوز کوو ګلیچ کې هم موږ سره تاسو ګورئ لیټل بیټ دا چینجز راځي صحیح شولو دغه شان دی که موږ د ټیکس ته بیک ګراوند لګوو که نه مطلب دا دی که یو بیک ګراوند ورته ایډ کوو هم کولی شو هماغه آفسیټ ډایرکشن دی را سره دا ګورئ صحیح دی دا ګورئ دلته دا ټول موږ سره ډایرکشن دی را سره دا وګورو دلته موږ سره دا راغلی دی سمپل دا ګلیچ سیوا کوم زه دې ته موږ ګلیچ وایو دې نه علاوه چې کوم دی موږ په دې کې څه کوو دې نه علاوه زه پکې کلر ایډ کول غواړم صحیح ده د دې دغه سایز لږ کموم دلته رالم دا ما فور ایگزامپل 100 واوښته داسې انټر کې پریس کړو د سایز موږ سره کم شو صحیح شو اوس که زه د بیک ګراوند باندې کلیک کوم که نه نو بیک ګراوند کې موږ سره د یو خپل بیک ګراوند ایډ کېږي اوس د بیک ګراوند کلر ته دلته نه لګولی شي فور ایگزامپل دلته زه کلیک کوم اور دلته زه رالم ما بیک ګراوند واوښتو فور ایگزامپل داسې یلو ټایپ صحیح شو نو اوس چې کله دلته کلیک کوو مونږه افیکټس ته راشو افیکټس کې مونږ راشو دلته بیک ګراوند ته ګوره دلته لیکلي دي راوندنس مطلب دا دی چې زمونږ دا ریډیس د دې کوم راغلی که نه دا ولې زه زیاتوم دا راوندنس دی از اټ کلیر دا راوندنس دی سپریډ پکې سره موږ سره دا سپریډ کېږي را سره
کلیر دی دې ته سپریډ وایو. ټرانسپیرنسي چې څونه ولې زه اوپیسټي یا ټرانسپیرنسي انکریز کوم ډیکریز کوم دلته نه موږ کولی شو ورته وګورئ. صحیح شو. نو دا چې کوم دی دې بیس باندې موږ یوز کوو. دغه شان دی راوندنس کم هم زیاتوم دلته نه موږ کمولی زیاتولی شو. نیکسټ بیا موږ سره راځي هغې ته موږ وایو کارپ. کارپ څه کار کوي؟ کارپ باندې کلیک کو نو ګوره دا ټیکس موږ سره داسې راغلی ورته وګورئ. اولډ کې مې پریس کړه ایکول د دې سایز ما انکریز کړو دلته. اوس په دې کرب کې زه کرب کموم زیاتوم دا ګورئ. صحیح شولو. داسې کرب اخلو یا داسې اخلو دا دلته کرب دی موږ سره. صحیح شو. دا کلیک کو داسې دې ته څه وایو کرب ورته وایو. دلته راشو کلیک کو څه باندې کرب باندې. کلیر دی دې ته کرب وایو. اچھا دا به موږ سره کرف والا آپشنز دي. بیا د قشانته دې کې ستاسو کار نشو خو دا موږ چې کوم دی ډیپ ټیکسټ وغیرہ زموږ سره اپس وغیرہ کنه مطلب لیټل بیٹ سپیس یو پای کې موږ سره دغه راغلی اپس را سره په دې اپس باندې بیا موږ دې ټیکسټ کې کار کولی شو. صحیح شو. په دې بیا خیر ډیټیل یو بل کلاس واره موږ چې کوم موږ دا چې کوم ایکسټنشنز اډ کو لکه اوس ګوره دا ټیکسټ که زه په دې کلیک کوم کنه او دلته زه راشم مې لیول اپ دی لیکلی. صحیح شو. او دلته مو لیکلو فور ایگزامپل ګرافیک جسټ مو لیکلو څه ګرافیک. صحیح شو. او دلته راشو اډ ډیزاین باندې کلیک کو. اوس ګوره دا ډیزاین به زموږ دلته اډ کیږي. دلته سمپل ویټ وکړو ورته دا ډیزاین چې کوم دی دا کمپلیټ شي. صحیح شو. دا ګورئ دا زه دا وکړم. صحیح شو. دا ګورئ دا ډیزاین موږ سره اډ شو. دلته لیکلي ګرافیک پیښ خبر باندې ایډیټ باندې کلیک کړو دلته بیا ایډیټینګ وغیرہ کو. خیر دا بیا بعد کې ډیټیل کې وایو چې موږ خپل ایکسټنشنز به څنګه اډ کوو په دغه کې اپس وغیرہ چې کوم دي لکه په کینوا کې نه ملاویږي نو د کینوا کې چې کله نه موږ سره نو د هغې لپاره موږ خپل ایکسټنشن اډ کولی شو. لکه اوس تاسو دلته ګورئ دا د بیا ټول سټایلینګ دی. که زه په ده کلیک کړم ګوره دلته نه موږ سره ډیمو راکوي راله. پوه شوه خبره. دې باندې کلیک کو دغه شانې داسې اخلو داسې اخلو. دا آپشن پریمیم دی خو چې تاسو سره پرو ورژن وي که نه نو په هغې کې بیا دا څیزونه تاسې شو کېږي درته. صحیح ده. دغه شانتې که په دې باندې کلیک کو دا وګورئ دا ټول دغه دی. صحیح شو. که چا سره پرو اکاونټ نه وي نو کمنټ کې میسج وکړئ تاسو ته به انشاءالله موږ پرو اکاونټ هم درکو څه مسله به نه وي ښه. دغه شانتې دې باندې کلیک کوئ نو دا ټول دلته نه موږ سره چینج کېږي. صحیح شو. دا وګورئ لیټل بیټ ټول چینجز راځي. لکه اوس فور ایگزامپل زما دا پکار دی اپډیټ ډیزاین. اپډیټ ډیزاین باندې کلیک کوم. صحیح شو. ویټ په ورته وکړئ او دلته نه چې کوم دی دا ډیزاین به اوس موږ سره اپډیټ شي. واو نایس. صحیح دی. نو دا وګورئ اوس که زه دا کامې داسې کومې کامل اکیډمي ګرافیک. صحیح شو. اوس دا ډیزاین نو زموږ په کینوا کې دا ډیزاین نو موږ پکې یو اپ اډ کو. د اپ په تھرو باندې په دې کې موږ سمپل سو کو دا کار هم پکې وکړو. صحیح شو. نو دا پکې موږ سره سمپل سری په دې کې افیکټس را سره نو افیکټس چې کوم دي موست امپورټنت دي. بیا انیمیټ دی نو انیمیټ چې کوم دی دا د ویډیو ایډیټینګ کار دی. ها دا ستاسو کار نه دی. لکه اوس دلته کلیک کوم نو دا انیمیټ شو دا ټیکس. دغه شانتې په دې کلیک کو دلته کلیک کو دا ګورئ دا انیمیټ شو. پیښ خبره. په دې کلیک کو دا انیمیټ شو. سپیډ کموم زیاتوم تاسو ګورئ دا انیمیټ شو را سره. دا به کې انیمیشن والا آپشنز دي. دا کلیک کو داسې دې باندې کلیک کو داسې نو دا ان اوټ انیمیشن سي دا ویډیو ایډیټینګ کې مونږ یوز کوو. ها دا ستاسو د کار نه دی خو جسټ یوز کول هم شي. ها دلته کلیک کو انیمیټ. بیا نیکسټ مونږ سره چې کوم دی دلته راځي هغې ته وایو سمپل دلته کلیک کو د ټیکس باندې. صحیح شو. دلته لیکلي پوزیشن پکې انیمیشن که ختمون واپس په دې ټیکس باندې کلیک کو دی به ختم شي. چې کوم باندې لګېدلي هغه دلته واپس ختمولی شي. ها پوزیشن څه کار کوي؟ پوزیشن کې بیا موږ سره دا آپشنز دي. صحیح شو. دلته فارورډ دی فرنټ دی. ها داسې چل به وکړو چې دا څیزونه بیا نیکسټ کلاس کې وایو. ښه ځکه چې دې کې دا لیئرس هم امپورټنټ دي او ارینج نو دا په یو کلاس کې دا ټول پوزیشن اینډ لیئرس چې کوم دي ډیټیل سره ډسکس کو. صحیح ده. نو دې ځای پورې وګورئ چې څومره کار هم وکړو پریویس کلاس هم او دا کلاس هم. صحیح شو. دا خو ډیټیل سره ډسکس کوم او دې باندې ما سره پریکټس هم وکړئ. صحیح شو. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا د دې دا نیکسټ کوم پوزیشن دی دا ډسکس کو. والسلام.